درې هغه افغان بالران چې په خپلو تیزو بالونو باندې ویکټې ماتې کړي. تاسو په دې په اورېدو حیرانه شئ چې په دې درې بالرانو کې یو سپینر هم ده چې ویکټ یې ماته کړې. هغه بالر څوک ده همدا اوس په کومنټ کې ووایي، زما د ویلو وروسته یې مه وایئ. نو راځئ چې پیل کړو ویډیو، خو د ویډیو د شروع کولو مخکې ما در سره فالو کړئ او ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. نمبر 3 شاپور زدران. د نوین الحق څخه مخکې د افغانستان په ټیم کې شاپور زدران بدماش و. دی به په هره لوبه کې احساساتي و او غصه به و. نو د همدې له امله دی په 2013 اسیا جام کې د یو بنګالي څخه ویکټه وولي او ویکټه 2 ځایه سي. او په همدې کال اسیا جام کې دی د یو سریلانکایي بیټسمین بیټ هم په خپل تیز بال ورمات کی. نمبر 2 حمید حسن. د حمید حسن غونډې بالر شاید د افغانستان په کرکټ تاریخ کې بل داسې په ډېرې سختۍ سره پیدا سي. دی صبحانو کله لوبې ته راښکته کېده او په مخ به یې بیرغ رسموه، نو دی به بیا جلا خوند کوه. په خپلو ان سوینګ بالونو باندې به د بیټسمین څخه ویکټه 2 متره لرې ورخطا کوله. او همداسې اوس د تقاعد وروسته بیا هم همغه پاور پکې موجود ده او په لیجنډز لیګ کې د یو بیټسمین څخه ویکټه وویستله او ویکټ یې 2 ځایه کړه، ماته یې کړه. دې ته وایي پاور. په اول نمبر کې چې کوم بالر ده هغه نه فست بالر ده او نه میډین فست بالر ده، هغه سپینر بالر ده. او جالبه ده چې سپینر بالر څنګه ویکټه ماتوی سي. خو راشد خان دا کارنامه کړې په یو لیګ کې. هغه د بیټسمین څخه د منځنۍ ویکټ وولي او د منځنۍ ویکټو سره سره د هغه ویکټ څخه سر هم ورمات کی او بال ویکټ له ځان سره یوسي ماته کی. نو په دې کې ستاسو د خوښې بالر څوک د په کومنټ کې ضرور وایي. ویډیو تر دې دی او تر بیا د خدای پامان.